چې خپل زده مې دي پردی خبرې نه کومه چې خپل زده مې دي پردی خبرې نه کومه زه چاته خپلې غریبۍ خبرې نه کومه که پښتو اورې ښه راغلاست درته په مینه وایم که نه باداره په برسۍ خبرې نه کومه. د نبی جان حبیبي یوټیوب چینل مینوالو او همدارنګه د فیسبوک پاڼو مینوالو الله وکړي چې تر دې دمه به روغ او جوړ وي او خوشحاله ژوند به مو پیل کړی وي او د صحت جامې به مو پر تن باندې وي. دوستانو تاسې ته معلومه ده بهتره چې موږ سره په دې خپرونه کې هغه لیکوالان او شاعران او د ادب په برخه کې چې دوی کار کوي موږ په دې خپرونه کې میلمانه کوو چې د هغو جملې څخه نن موږ سره په خپرونه کې ډېر دروند او ښاغلی ریاض پیدا صاحب نن میلمه دی په خپرونه کې او ریاض پیدا چې دی دوستانو د خوست څخه ننګرهار ته راغلی دی د هغه سفر چې کوم د کړی دی هغې پوښتنه به هم ځینې وکړو چې د لاره کې سفر څنګه و. پیدا صاحب خپرونې ته درته ښه راغلاست وایم په خیر راغلی. مننه حبیبي صاحب لومړی خو ستاسو ته او بیا د یوټیوب په لیدونکو ورونو خویندو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. مننه پیدا صاحب بیا هم یادونه کوم پیدا صاحب د خوست څخه میلمه دی او ننګرهار ته راغلی دی. پیدا صاحب ننګرهار ته ښه راغلاست بیا درته وایو او په لاره کې د سفر څنګه و پیدا صاحب؟ الحمدلله څه مشکل نه و دا خو ځانګړی زموږ ارمانو د ننګرهار د لیدنو بس د ملګرو په غوښتنه راغلو او سیل مو د ننګرهار وکړو ماشاءالله ښه ځای دی. پیدا صاحب هر وخت راشي هر کله راشي. پیدا صاحب دې ته به راشو چې لیدونکو ته ځان لږ معرفي کړي چې مطلب تاسې په کوم علاقې پورې مربوط یې او کوم ځای کې ژوند زندګي کوئ دغه که ووایې بیا به مخکې ځو پر نورې پوښتنې به. د پکتیا ولایت زازیاریوب ولسوالۍ اوسېدونکی یم او میشت په خوست کې یم. ډېر ښه یعنې مطلب پیدا صاحب مسافر یې. پیدا صاحب لیدونکي به ډېر نه په تمه کوو چې یو ښایسته غزل ورسره شریک کړو بیا به مخکې ځو. د غزل نه وړاندې دوه شعرونه دي حبیبي صاحب. ارشاد. نور اظهار د مینې څنګه وکړي نور اظهار د مینې څنګه وکړي نور اظهار د مینې څنګه وکړي هرې سلګۍ سره د نوم اخلي. ډېر ښه. خدایه رضا به یې که څنګه به یې ډېر ښه. خدایه رضا به یې که څنګه به خدایه رضا به یې که څنګه به یې د موسیقۍ سره د نوم اخلي. ډېر ښه پیدا صاحب. غزل دی موسیقي کړه حرامه څه د خیال دی موسیقي کړه حرامه څه د خیال دی موسیقي کړه حرامه څه د خیال دی زمونږ د چم امامه څه د خیال دی. ډېر ښه پیدا صاحب بیا یو. مننه. موسیقي کړه حرامه څه د خیال دی زمونږ د چم امامه څه د خیال دی. د شرابو ګوډ کول لویه ګناه ده د شرابو ګوډ کول لویه ګناه ده د شرابو ګوډ کول لویه ګناه ده خو اوس ووایه ناکامه څه د خیال دی. باد لګیږي یخه شپه 12 بجې شوې باد لګیږي یخه شپه 12 بجې شوې یا صنمه یا ګلپامه څه د خیال دی. مننه. په څلورو مذهبونو مې روا کړ په څلورو مذهبونو مې روا کړ د پښتو پتمنه کامه څه د خیال دی. په څلورو مذهبونو مې روا کړ د پښتو پتمنه کامه څه د خیال دی. مرتبه د عاشقۍ مې چې حاصل کړه یا د هجر تور ماښامه څه د خیال دی. د فدا د بزرګۍ ثبوت مې راوړو ډېر ښه. د فدا د بزرګۍ ثبوت مې راوړو د جلاد د لاسې دامه څه د خیال دی. مننه. ډېره مننه پیدا صاحب. پیدا صاحب را به شو دې ته چې تاسې تر دا دمه څومره شعرونه لیکلي دي آیا د کتاب د چاپ کولو اراده مو شته او تر کتاب د چاپ پورې مو تاسې دومره شعرونه رسېدلي چې آیا تاسې به یو کتاب چاپ شي؟ انشاءالله ضرور پروګرام انشاءالله ورته نیولی دی خو اقتصادي مشکل دی بس خدای دا مشکل حل کړي چې تر ټولنې دغه کتاب ورسوم. ډېر ښه. الله دې دا ارمان پوره کړه پیدا صاحب او اقتصادي مشکل دی الله حل کړه. پیدا صاحب راشو که دې ته چې تاسې دغه شعر و شاعري څنګه پیل کړه دغه انګازه تاسې سره څنګه پیدا شو؟ د بچپن نه مې شعر ډېر خوښېده. زه په نمبر 1 سکول کې وم په کورمه کې هلته به ما ترانې هم ویلې د سحر اسمبلی کې. د بچپن نه شعر سره مې ډېره مینه او تعلق مې و. د
د حمزه بابا شعرونه به ما ډېر ویل بس هغه مینه وه چې تر ننګرهاره یې راوسته. ډېر ښه ډېر ښه پیدا صاحب. پیدا صاحب یو غزل بل درنه اورو. مننه. غزل دی لاس د محبت دی ولې را نه کړو، لاس د محبت دی ولې را نه کړو، او ژوند د اهمیت دی ولې را نه کړو. ډېر لوړ. دې نه مخکې را چې شي مین مې کړې، ډېر ښه. دې نه مخکې را چې شي مین مې کړې، نو عشقه تربیت دی ولې را نه کړو. او زه چې پرې د ټول وطن اتل کېدم، زه چې پرې د ټول وطن اتل کېدم، هغه یو دولت دی ولې را نه کړو. ډېر ښه پیدا صاحب بیا یې اورو. مننه. زه چې پرې د ټول وطن اتل کېدم، هغه یو دولت دی ولې را نه کړو. او داسې د رسوا په ټول عالم کړم، داسې د رسوا په ټول عالم کړم، یمینې عزت دی ولې را نه کړو. او تاره سره ټول عمر دوکه وکړه، تاره سره ټول عمر دوکه وکړه، تاره سره ټول عمر دوکه وکړه، لاس په صداقت دی ولې را نه کړو. کومه ورځ چې زه درنه روان ومه، کومه ورځ چې زه درنه روان ومه، یا فدا رسخت دی ولې را نه کړو. ډېر ښه پیدا صاحب ډېر ښایسته. پیدا صاحب ډېر خلک به دا پوښتنې هم کېږي او زما په ذهن کم ده چې تاسې د شعر او شاعرۍ تر څنګ تاسې څومره تحصیل کړی دی؟ آیا تحصیل مو تر 12مه ویلی دی یا مطلب د 12 نه فارغ یې پوهنتون چې شی مو ویلی؟ نو دغه پوښتنه ما سره اول پیدا کېږي، بعضې لیدونکو سره پیدا کېږي. نه کاش چې ما دومره تعلیم کړی وی. د اقتصادي مشکلو له وجې نه بس تر 5م ټولګي پورې مې درس ویلو، بیا رانه پاتې شو. ډېر ښه ډېر ښه. بس الله دې دا اقتصادي مشکل حل کړي. پیدا صاحب یو غزل بل اورو. غزل دی دلته د جنگ کیسې مدام کیږي، دلته د جنگ کیسې مدام کیږي، زمونږ وژنې سر عام کیږي، خلک په خپله سرغندنې کوي خو الزامونه په امام کیږي. وای پښتون د نړۍ لوی جاهل دی، وای پښتون د نړۍ لوی جاهل دی، وای پښتون د نړۍ لوی جاهل دی، دغه خبرو ته د پام کیږي. زمونږ سوال تر عرش نه رسیږي، زمونږ سوال تر عرش نه رسیږي، دلته زنا کیږي حرام کیږي. مننه. زمونږ سوال تر عرش نه رسیږي، دلته زنا کیږي حرام کیږي. د قیامت غونتې لحظې خورې شي چې کله هم دلته ماښام کیږي. یو ځل ته راشه فدا وی ګوره، یو ځل ته راشه فدا وی ګوره، څومره د وینو انتظام کیږي. پیدا صاحب ډېر ښه ډېر ښایسته غزل و. الله دې وکړي چې ټولو لیدونکو خوښ شي. ښه پیدا صاحب یو بل غزل به په اخره کې لیدونکو ته ډالۍ کړو. 2 شعرونه دي ټول اریوب میشتو دي ډالۍ. ډېر ښه. دا سپین آسونه د وریو سره خوند نه کوي، دا سپین آسونه د وریو سره خوند نه کوي، خدای ګلونه د ازغیو سره خوند نه کوي. سیمې خاردار د منډیر لمن کې وغځېده، سیمې خاردار د منډیر لمن کې وغځېده، دا بې ننګي خو د زازیو سره خوند نه کوي. غزل دی څوک ورپسې ودرېږي زرد شي، څوک ورپسې ودرېږي زرد شي، دا سړی پاچا دي شي رهبر دي شي. او زه خو سپینې وایم عادت مې دی، زه خو سپینې وایم عادت مې دی، څوک که مرورېږي مرور دي شي. او دا دی په میدان باندې ولاړ یمه، ما نه که بدل اخلي نر دي شي. یا باداره دا هلک ونه وژنې، یا باداره دا هلک ونه وژنې، دغه یو د کونډې زوی دی ستر دي شي. پاس په غره کې ویش د زیړو ګلو دی، پاس په غره کې ویش د زیړو ګلو دی، څوک که پکې ونډه اخلي ور دي شي. او یا فدا دا زه او دا مې مینه ده، یا فدا دا زه او دا مې مینه ده، ټول کلی په دې باندې خبر دي شي.